نمروز نومو د پزال سره او د کثرت استعمال د وجنه نمرود شو. بیا پلار نومې کوش او د کنعان په خاندان کې چې هغه د نوح علیہ السلام په اولاد کې راځي او د خپل زمانه لوی بادشاہ او سپر پاورو او دې تبا په تاریخ کې صاحب النار صاحب البعوزه د ور والا او د ماشي والم ویلې کی او دې خبيثه په خپل ژوندۍ کې چرته د الله نوم نه یاد کړي د زید حماقت او قمقلتوب د وجنه په نسبت د دې فرعون بیا د الله نوم یاد کړي خودی خبيث د الله نوم هم نه یاد کړي دومره ګنده انسان. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای د هلاکت واقع قران کریم کې داسې په تفصیل الله نه دا ورکړي خو چې کله د الله او د ابراهیم علیه السلام سره جګړه شروع کړله نو الله په د فتوحات دروازې را کولاو کړې او دومره حد ته ورسېده چې ډېر انتهایی زیات مالدار شو یو لوی بنگلې جوړ کړه چې د هغې څه حد نه او دغه شانتي د فتوحات دروازې وربانې را کولاو شوې وای چې کله دې تر ورسېد د ابراهیم علیه السلام مخالفت نورم زیات کړي بادشاہ خو زیمه حتی چې د ابراهیم علیه السلام مقابله په هر ډول باندې وکړه د سولو پورې اراده وکړه چې ابراهیم علیه السلام الله د ور نه بچ کا نو سل ګډان یو تاریخ راغستی دی د حدیث خبره نه ده او یا سل بزیدای د الله په نوم به ذبح کړي د الله نوم یاد کړي نه دی وی د ابراهیم د خوده په نوم باندې ذبح کوم او چې د الله د پاره نه د پیغمبر په طریقه نه چې د نمرود صدقه ده کیږي وای دا غنه رستو عبرت وانغس لخر نورم زیات شو دومره پوجو چې دا هیڅ امتحان او ذکر ټول دنیا بادشاہ په ټول دنیا تلور کسانو بادشاہي کړی دا دو مسلمانان دي او دو کافر دي یو سلیمان علیه السلام چې په ټول دنیاي بادشاہي کړی او په مسلمانانو کې دویم ذوالقرنین بادشاہ او دو کافر یو بخت نصر او دویم نمرود چې دا د ټول دنیا بادشاہان ټول دنیا محکومه ور دی او د لاندې سپر پاور ځان توا د مقابله او دغه شان مخ ته ودرېدو هیڅوک نه وای دا څه وشولا چې کله دی په دې نافرمانی کې بیم وردننه شو ورډوب شو یو ورځ نه ورځ ته الله ماشي راواله کړه ماشي مچم نه ماشي پیراواله کړه او دومره ماشي او دومره چې د انور د سترګم پټکړه رڼای بالکل ختم شوه شپشوا چې کله دا رڼای لګیدله نو ونی لخر هر شی ولدې ماشو پړلې صرف د پوجینو اډو کې پراتو نور څه شي نو ایو ماشه چې نو هغه لاړې په دې پوزه ورداننه شو دماغ ته ځان ورساو بس د الله کړه داسي اول ته بنگارې کاو په خلکو کې عزتمن سړیو د دنیا په اعتبار باندې خو چې کله ماشه دماغ ته ورونه وځ نو هغه چرته سم پنځپیرې چړنو پرې خویدای نه بنگارې به تکاولتا غریب د صحت ته ورساو چې په دماغ لیوانې کو په دروازه بار ولګول یو خط ولګاو چې تخپو تاجت نه کې تخپر راوړې د بادشاہ لوی تخپدار چې ځان ته مضبوطه چپل او یا تپړې راوړې او د بادشاہ د اثر په یو دوته گزارې ورکوي نو بس دا غټه تخپه ده تاسو بي عزتي الله وکړه الله داسې کوي جرګې له خلک رال التبا چونی در شروع کو کار باندې کېدا نو دوه تپړې ویل دا سرو هيسته وسړې غلې شو زړه دماغه وشو له خلک سات غلې کېږي سړې بدن نه غلې شو چې به بدا پالته به بنگارې شروع دي دماغ کې شنګار سلوي خرج باقی او داغه نرست به الله مردار کو